السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو زه یم تولیدیار حنفي او خپل یوټیوب شبکه کې ستاسو ته ښه راغلاست وایم او نن بیا د یوه بلې او نوې ویډیو سره ستاسو په چوپړ کې یم دوستانو که چېرته تاسې غواړئ چې لیکنې وکړئ ژباړې وکړئ کتابونه وژباړئ یا نور داسې کوم څه وکړئ هغه هم په خپل موبایل کې او په پښتو په بېلابېل لیکبڼو سره نو تاسې څرنګه کولی شئ چې دا کار وکړئ دوستانو دې لپاره به تاسې لاړ شئ خپل پلی سټور ته او په پلی سټور کې به تاسې سرچ کړئ په پلی سټور کې به تاسې سرچ کړئ دوستانو پښتو سټینډرډ فونټ پښتو سټینډرډ فونټس دوستانو کله چې تاسې دا سرچ کړئ نو دا لومړي سر کې چې کوم اپلیکیشن راغلی ده دوستانو دا د ام کیو بي لخوا جوړ شوی ده ام کیو بي اپس لخوا جوړ شوی ده دا یو ډېر ښه پروګرام ده یو اپ ده یو کاریال ده دوستانو په دې کې تاسې کولی شئ چې پښتو بېلابېل لږبڼو سره لیکنې وکړئ نو دا به څنګه کېږي دوستانو ما دا خپل موبایل کې انسټال کړی دا او تاسو اول باید چې انسټال کړئ او وروسته له هغې نه تاسې راسئ دوستانو دغسې آیکن دا لري په دې کونج کې دوستانو تاسې وینئ کله چې تاسې دا کېکاږه نو د دې دا رقم ته انټرفیس یا بڼه به سکرین بڼه به ستاسو مخې ته راسي دوستانو دلته تاسې کولی شئ چې بېلابېل لیکبڼو سره لیکنې وکړئ لکه دا زه شاته ځم دلته تاسې راسئ اول به د لیکنې تڼۍ کېکاږئ او وروسته به دلته تاسې کولی شئ دوستانو اول چې تاسې دلته به لیکبڼې وګورئ چې کومه لیکبڼه ستاسو خوښیږي لکه زما دغه لیکبڼه خوښه ده زه په دې لیکبڼه کې غواړم چې ولیکم د دې لپاره او دا ټکي باید چې څومره لوی وي د دې لپاره زه 28 تڼۍ کېکاږم او اوس دوستانو زه غواړم چې دلته پښتو ولیکم لکه زه لیکم زموږ ګران هیواد افغانستان دی زموږ ګران هیواد افغانستان دی دوستانو دا تاسې وینئ ډېر په ښایسته توګه باندې دا ولیکل شوی که چېرته تاسې غواړئ چې دې بڼې ته تغییر ورکړئ او دا بڼه بل یعنې کې په بل هغې واړوئ دوستانو دې تاسې کولی شئ ډېر په اسانه توګه سره دا بدله کړئ لکه زه غواړم چې دا په دې لیکبڼې سره بدله کړم دوستانو وګورئ او دلته راتلی شئ او هر رقم په بڼې باندې تاسې دا بدلولی شئ لکه زه بېرته خپلې پخوانۍ بڼې ته راځم دوستانو دا هغه بڼه ده چې لومړی ما خط کې کړی نو د دې طریقه باندې تاسې په دې کاریال په دې اپلیکیشن کې کولی شئ چې ډېرې اوږدې لیکنې وکړئ او پکې ثبت کړئ لکه ما هم تر دې نه مخکې د ډېرو کتابونو ژباړه چې شروع کړې ده هغه هم په دې کې کومه دوستانو چې دا تاسې وینئ او دوستانو دا ګورئ دا هغه څه دي چې ما لیکلي دي نه مخکې نه دې ته زه کولی شم چې هر رقم بڼه وغواړم او ور یې کړم ستاسو په وړاندې ټول سلیکټ کوم او دلته دغه لیکبڼه ورته خوښوم دوستانو تاسې وینئ مخکې نه لیکبڼه بدله شوله او چې کله تاسو لیکنه وکړه دا به ثبتوئ سره کم دوستانو دلته به تاسې دا تڼۍ کېکاږئ او د سیف تڼۍ به کېکاږئ ستاسو دا لیکنه به تاسې ثبته شي نو هیله کوم دوستانو چې دا ویډیو ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي په دعاګانو کې مې یاد ساتئ او د لا ډېر ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ مننه